زموږ کوټه ده، دا خو نو د کوټې دروازه ده، دا خو نو د کوټې پنکه ده، دا خو نو د کوټې ګړۍ ده، دا زموږ د کوټې بلب دی، دا زما چارجر دی، دا زموږ د کوټې غالۍ ده، دا زموږ د کوټې نیالي ده، هغه زموږ د کوټې بالښت دی، دا زموږ د کوټې کړکۍ ده، دا زموږ کوټه ده، دا خو نو ښایسته ده، دا زموږ د کوټې ګاډر دی، دا زموږ د کوټې تخته ده، دا خو نو کوټه ده، دا خو نو ښایسته ده، دا زموږ کوټه ده، دا زموږ د کوټې لکه ته څه کوې کوټې دې په سر سره راخستې ده ما سړی په کوټه کې خرۍ لسوي دي که څه ټکه د تور دربی ځي وروره نارې دي دغه څه کوې ما درته وویل زموږ زوه دا ټیک ټاک مه جوړوه مه جوړوه مه جوړوه اوس نو ښه شوې دماغ دې کار پرېښی دی ته څوک یې چې ما ته نارې وایې وایي ما ته ما نه پېژندې یا ته څوک یې ولا حول ولا قوته زه ستا ورور یم زه خو دې نه پېژنم فوزل دې وسه څنګه مې نه پېژندې دا ما درته وویل هلکه دا ټیک ټاکونه مه جوړوه اوس نو یو وار دی د منفي دونه دماغ دې دی هغه دې په ټیک ټاک خراب کړی دی ورځه ورځه له کاره مې مه باسه زه خپله ډرامه جوړوم دا زموږ کوټه ده دا خو نو پاګل دی دا خو لیونی دی ولا خبره امدا څوک دی دلته تنګول کوي دا خو نو کوټه ده د کوټې والا دا په منډه دا موبایل کښته کړه موبایل راکړه ته ولاړ شه ته څوک یې چې ما ته نارې وایې موبایل راکړه ورځه ولاړ شه دا زموږ کوټې ته ولې راننوتې ځه وځه ځه زموږ له کوټې وځه ځه ولاړ شه ځه کوټې ته راننوتې په پرېدو کوټو ننوتې ځه پرېدي خلک را روان دي اوس کوټې ته راننوځي خالي نارې وایي دا خو نو کوټه ده دا خو نو ښایسته کوټه ده دا چیشتي چیشتي ده دا کوټه ده کوټه ده نو تمام دنیا ته معلومه ده چې کوټه ده تا دا څه انډوخر په سر سره اخیستی دی اوس چیشتي دا ووایه دا وډو جوړوم وډو ته بله ویډیوګانې جوړه که نه جوړه ویډیو جوړوم ته څوک یې په منډه دا خلاص بل ورځ کې چې ټیک ټاک جوړ کړی بیا به زه ستا سره ګورم صحیح دی په منډه ورته شیان راوړه